او محترم حافظ جمکل حقیار صاحب او د هغه ملګری له حضراتو څخه یو جهان مننه. زه اوس بلنه ورکوم د کوټې څخه راغلی ښاغلي میلمه محترم حجت الله شاهین صاحب ته چې د دریځ مخ ته تشریف راوړي او خپله ترتیب شوې ترانه وړاندې کړي. محترم حجت الله شاهین صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشاعرې د صدر صاحب څخه نړۍ مننه کوو چې موږ مو راوغوښتلو، دعوت مو راکړو او بیا هم پکې د شعر موقع راکړه ده. د فاروقي صاحب په غوښتنه باندې یو څو کړۍ په ترنم کې درته وایم. لمنبران تر مورچلان تر چنارا چشولې د تورې حجرې یارا په خړو خاورو ناستا قلندرا سر پورته کړه یو ځل مولا عمره خلک وایي خطا او برید او لاس پکار دی ستا یعقوب د هیواد لوی سپه سالار دی خلق وای خطا او برید او لاس پکار دی ستا یعقوب د هیواد لوی سپه سالار دی سلامنا ارواحات جلال الدین هیر منای بدر الدین تر سنگینا تر هغه ځای په خوروار لار اترنګا شاهي کوټه د منصور په وینو رنګا تر هغه ځای په خوروار لار اترنګا شاهي کوټه د منصور په وینو رنګا تر هغه ځای په خوروار لار اترنګا شاهي کوټه د منصور په وینو رنګا